ډېر خوند کوي د مینې ژوند خبرې په دې غره کې. ډېر خوند کوي د مینې ژوند خبرې په دې غره کې. راځه چې سره کینو چرته لرې په دې غره کې. ډېر خوند کوي د مینې ژوند خبرې په دې غره کې. راځه چې سره کینو چرته لرې په دې غره کې. خړ غرونه پښتونخوا له حکمتونو خالي نه دي. خړ غرونه پښتونخوا له حکمتونو خالي نه دي. منډېږي دروغ نه دي ملغلرې په دې غره کې. د کمال همدرد صاحب په دې شعرونو مینوالو نیک هیلې او سلامونه مې ومنو. نن د ګوملې د جټي کلي یو زلمی شاعر چې ډېر په زړه پورې لیکي، حبیب آباد ورور سره ناسته، زړه مو غواړي چې هغه نه په زړه پورې او خوندور پروګرام تاسو ته ونه ریکارډ کړم. نو راځو موږ به خوند ورنه واخلو او تاسو خوند ورنه واخلو. محبوب شاه صاحب ډېره مننه، ډېره مهرباني چې تاسو دورې ستړي زیار وکړئ، د بیټنول هغې سیمې دغې ګوملې سیمې ته راغلی او موږ ته مو دورې قیمتي وخت راکړی. ډېره مهرباني، ډېره مننه. یو څو شعرونه به وي چې تا چې له ما سر محبت راځي قیامت راځي. تا چې له ما سر محبت راځي قیامت راځي. زما چې تا سره نفرت راځي قیامت راځي. له خندا شنه سوه ویلې خوله به در له هم درکمه یار کې چې دومره صداقت راځي قیامت راځي. پښتو خو د غیرت نه بغیر نه کیږي، زندگی د محبت نه بغیر نه کیږي. دلته هر سودخور او آرامخور د معزز سړی، دلته وخت تیري خو د دولت نه بغیر نه کیږي. مننه. دلته هر سودخور او آرامخور د معزز سړی، دلته وخت تیري خو د دولت نه بغیر نه کیږي. ویلې حبیب آباد دومره لرې در نه ځمه چې بیا به مو دیدن د قیامت نه بغیر نه کیږي. مننه. غزل به ووایي چې څوک چې په انسان باندې ډزې کوي، عامې په ارمان باندې ډزې کوي. ستا د وړوکوالي دا ښایسته تصویر سیبه په ایمان باندې ډزې کوي. مننه. ستا د وړوکوالي دا ښایسته تصویر سیبه په ایمان باندې ډزې کوي. ستا په بادشاهي کې مولانا صاحب خلک په خپل ځان باندې ډزې کوي. خدایا دا جهاد دی او که نه وي فتنه، مسلمان په مسلمان باندې ډزې کوي. نن حبیب آباد لیونی شوی دی، نن خو په باران باندې ډزې کوي. نن حبیب آباد لیونی شوی دی، نن خو په باران باندې